نو پښتنو جرګې سوال دله کومه تش د مذمت کار ونه کې د اختر څلورمې ورځې نه پس بیا راشئ داسې یوه مضبوطه فیصله وکړئ داسې یو عملي کار وکړئ ګوره ټول عمر هم د عدم تشدد خبرې کړي عدم تشدد زه خلکو ته ویمه ما به ملګرو ته وي د عدم تشدد څه معنی ده عدم تشدد معنی دا ده چې زه به درځم تا نه به ښځه بوځم ته به بار راوځي خپل ګریوان بشلی پښتنو څو پورې به خپل ګریوانونه شلو د ظالم ګریوان ته لاس واچو د ظالم ګریوان وشلوې قسم مې دې په خدای وي چې د ظالم ګریوان ونه شلوې چې دغه شان ته ډېر سر د سرونه د نه ویسي ګور او در باندې راغستې ده د مفتي منیر شاکر د زوی د عبدالله شاکر دغه بیان له تاسو سره شریک کوم چې پښتنو ته کوم پیغام پکې ورکوي د عدم تشدد له فلسفې څخه نور پر شا کړل سي عبدالله شاکر د پښتون قومي جرګې د مشرانو په هکله باندې کوم پیغام لري او له دوی څخه کومه توقع لري او دوی ته وایي تر اختره پورې زه انتظار له هغه نه بعد به تاسو یوه فیصله کوئ چې زما د پلار قاتلانو ته به سزا میلاویږي که نه سولو له هغه نه بعد زه پوه سوم کار مې پوه سو نو راځئ دوستانو تر هڅه له مخه دغه د عبدالله شاکر دغه بیان د خبرې وګورو له هغه نه بعد بیا خبرې ورباندې کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا 15 منټه ویډیو د لیک په غور سره یو ګوري چې څومره راغلي شاغلي درنو اسلام پالو مذهب پالو او پښتون ولس والا د سر دنو او د قیمتي جرګې مشرانو الله دې تاسو له ډېر اجر درکړي او الله دې تاسو دغه قدمونه د نیکۍ په تلو کې واچوي غیرتي خلک یې خبرونه هم د غیرت اندازه لګي خو دا څویمه ورځ ده چې په زړه کې مې ویره ده چې ما وی چې زه به خلکو ته نن نه پس ویمه اکثر به خلکو وی چې یا الله غیرتي پلار راکړي یا غیرتي زوی راکړي نو اوس مې داسې یره شروع شوې ده زړه کې چې زه ویمه چې خلکه غیرت مه غواړئ په پاکستان کې قسم په الله چې غیرت په پاکستان کې چام کړی چې سر یې خوړلی دی هغه له منځه څخه او غیرت ډېر ګران شی دی د غیرت تریخوالی ما ته پته ده دا د زما نه څوک تپوس وکړي چې غیرت څونه ګران شی دی چې زما پلار کوو وی چې خلکو به وی چې غیرتي دی او چی شی دی خو په غیرت ورته څه میلاو شو تاسو یې ګورئ خو یوه خبره ده بل طرف نه مونږ د خپل د قرآن او د هغې نظریې خلک یو چې هغې موږ ته په خټې کې دا غیرت راکړی دی که هغې کې تاوان وي که هغې کې ګټه وي که هغې کې څه شی وي موږ مجبور یو او ما خو مخکې ملګرو ته ویلي وو چې تاسو دلته لاس اوچتول موږ حرام ګڼو دوا چې څوک کوي زما والد صاحب ته به په زړه کې وکړي خو دلته چې څوک هم راځي د هغوی نه زما صرف دغه یو ریکویسټ دی دغه یو التجا مې ده چې خلکو د تعزیت دپاره د سوشل میډیا د تصویر دپاره او د دې دپاره نه چې موږ ورسره مذمت وکړو تر څو به دا مذمتې کوو تر څو به دا مړي خښوو تر څو به دا یتیمانان دا کونډې ګورو او بیا به ورځو د سوشل میډیا دپاره به ریکارډینګونه کوو زه ستاسو راتله ډېر په درناوښت سره او ډېر په عزت سره داسې ستایم چې شاعر وایي د خاورو خړ کورونه او د دوړو ډکې لارې په اخلاص مې جارو کړي انتظار ستا د راتلو دی نو ستاسو پښتنو ټولو ته هم د راتلو انتظار دی خدای یوه خبره یاد ساتئ زه دوا دنه نه غواړم زما والد صاحب ته چې قطعا دوا څوک هم ونه کړي د هغه مقام د هغه مرام د هغه جنازه ښودلې ده د هغه د شهادت ګوته انشاءالله الله پاک د یوه نشانې په طور باندې ماته او زما د پلار شاګردانو ته ښودلې ده او زما د پلار یو داسې نظریه وه چې هغې ته ټول دنیا اوس پسخېږي په ژوند د چا هم قدر نه وکړی هغه سړی مخامخ ناست دی نن د مرګ نه 2 ورځې مخکې زما پلار ورته وی چې کاري صاحب که چا مې په ژوند په مرګ صفت وکړو د خولې خولې ته یې ووهئ ځکه چې په ژوند د چا ورسره کم څه کړي دي چا ورپسې څه ویلي دي ځان سره د په نظر ځان سره د ګریوان کې سوچ وکړي خو هغه خلک ما ټول بخلي دي بله ورځ مې د یو ملا خبره اورېده وایي چې ما سره څه بد کړي وي نو ما بخلی دی و د الله بنده تا خو ټول عمر د دجل نه کار واغوستو تا خو ټول عمر د خباست نه کار واغوستو تا ورسره بد کړي تا په کاڼو ویشتی او تا ورپسې خبرې کړې تا د کفر فتوی لګولې وي ته ترې معافي وغواړه ته د چشي معافي ورته کې ته د چشي نه وې چې ما معاف کړی تا سره یې بد څه کړي تا ور باندې ګزار کړی و زما پلار د ګزار بدل ګوره د هغه د پیر سیف الرحمن هغه د خلک وګوري زما پلار د ګزار خلکو ته پته چې زما پلار ګزار کولی شو که نه شو کولی خو په تا یې ګزار ونه کړو
په تا یې کاڼي ګزار ونه کړو، تا وله زوی زخمي کړو، هغه زوی چې هغه د پلار هغه زما د پلار الفاظ موجود دی، هغه د خلک واوري، هغه د نه د هغې تپوس ونه کړو، الټه چې مرګ شو ته د قرآن مخې ته ناست او ما پلار ته زما پلار پسې وایي چې ما بخلی او ما معاف کړی ما سره چې بد کړي. بهرحال تاسو ته یو سوال کوم چې راتلونکي د اختر 4مې ورځې پورې مې د سټیټ ته چې موږ ورته پلار وایو، موږ ورته مور وایو، ځکه چې زما پلار خو لاړو، زما نه د چت زما هغه سوری زما هغه ملا تیر لاړو مات شو. دوی ته مې سوال دی چې زما د پلار قاتلان راکړي، که هغه ستا په صفونو کې وي، که هغه زما په صفونو کې وي، که هغه د بل چا په صفونو کې وي، هغه راله راکړي او هغې له داسې سزا ورکړي چې دا اخري شي، او که نه د هغې قاتل یې راله را نه کړو خو هغې په دې شي کې مخلص نه شو. په پښتنو جرګې سوال دله کومه تش د مذمت کار ونه کې، د اختر 4مې ورځې نه پس بیا راشئ داسې یو مضبوطه فیصله وکړئ، داسې یو عملي کار وکړئ. ګوره ټول عمر هم د عدم تشدد خبرې کړي، عدم تشدد زه خلکو ته ویم، ما به ملګرو ته وي د عدم تشدد څه معنی ده. عدم تشدد معنی دا ده چې زه به درځم تا نه به ښځه بوځم، ته به بار راوځي خپل ګریوان بشلی. پښتنو څو پورې به خپل ګریوانونه شلو، د ظالم ګریوان ته لاس واچو، د ظالم ګریوان وشلوې، قسم مې د په خدای وي چې د ظالم ګریوان ونه شلوې چې دغه شان ته ډېر سر د سرونه درنه ویسي او در باندې راغستې ده. د سمیع الحق ګوره موږ ورته روژه نیولې ده، هغوی روژه نه نیسي، قسم په خدای په روژې کې هم لګیا دی وړي. د سمیع الحق د 80 کالو 85 سال په سپینو ګیرو په چکوانو باندې پښتنو غیرت ونه کړلو، دا بله ورځ په ده باندې مو نه کړلو، ورپسې زما پلار شو په ده مو نه کړو. چا لم انتظار دی؟ دې پښتنو لم دې سړي لم انتظار دی، ده لم انتظار دی، هغه لم انتظار دی، دا خو د سر یو څو دانې در کې پاتې دي. نو مهرباني وکړئ د اختر 4مې ورځ مې ډیډلاین ورکړی دی او داسې ودرېږئ داسې ودرېږئ. دوستانو د مفتي منیر شاکر زوی عبدالله شاکر تاسو یې پیژنئ، دا خبرې تاسو د ده واورېدلې. یقیني هم فکر داسې یو موټی به سره کیږي او په یو اتفاق باندې به راټولیږي، یو داسې فیصله به کوي چې هغه د اسلام او د مسلمانۍ او د پښتنو په ګټه باندې، یعنې لکه داسې وویل د ده په وینا چې عدم تشدد، یعنې تر څو پورې به د عدم تشدد فلسفه موږ تر مخه پورې وړو. دغه خو له سره تاوان موږ دا کړی ده چې موږ خلک ووهي، موږ خلک ووژني، موږ خلک ډبوي او موږ ورته د عدم تشدد فلسفه پر مخ باندې وړو. یعنې ده درته وویل چې عدم تشدد معنا یې په اسانه الفاظو باندې درکړه. موږ تاسو یې ویني له څو کالو راهیسته مسلسل په پښتنه سیمه کې مثلا چې کم ناخوالګي رامنځته کېږي او کم داسې بد امني یا داسې واقعه رامنځته کېږي لکه کم دغه 2 هفتو کې چې موږ او تاسو دننه وینو. بس مثلا لکه مولانا حمید الحق صاحب سو، مولانا سمیح الحق صاحب سو او دغسې مفتي منیر شاکر صاحب سو، مثلا دغه واقعه رامنځته سي، موږ او تاسو مثلا جنازه وکړو، جذباتي بیان وکړو، ویډیو یې وکړو سوشل میډیا باندې، بس مذمت وکړو، صرف کیسه به ورځ ختم، نه تا کړې نه ما کړې. نو داسې نه کول پکار ده. د مفتي منیر شاکر زوی و دغه قومي جرګې چې کم مشران کم وفد دا ته د تعزیت لپاره راغلی او ده ورته دغه خبرې کړې او دغه یو څه یې ځینې غوښتي چې له اختره بعد به یو داسې فیصله کوي چې هغه د روان نسل لپاره په ګټر او په خیر تمامه سي. یعنې کم چې تیر سو لا خو لاړو، اوس خو هغه نه راګرځي، نه د مفتي منیر شاکر مرګ راګرځي، نه مولانا سمیع الحق صاحب راژوندی کېږي، نه داسې نور چې څه تللي دي. د راروان خلکو غم وخورئ، دا نور هم له مخې څخه باسي په ټارګټ کوي هغه دانې زموږ او ستاسو له مابینځ څخه وړي. نو د دغو د مخنیوي لپاره به موږ او تاسو یوه داسې فیصله کوو چې په هغه فیصله باندې دښمن ته هم ماته ورکړو او د خپل ولس ساتنه، د خپلو علما کرامو ساتنه هم